نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې د دې سات لنډو مهمو خبرونو ته کندهار کې موټر بم برید د پیښې لسیمه درويش ټاپیان روغتون ته لیږدول شوی دی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 13 شپې د موټر بم برید درويش ټاپیان د کندهار روغتون ته راوړل شوی دی د کندهار ځایي روغتي چارواکي وایي چې له دې درويش کسانو لاس کسې ملکی وګړي دي 13 شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز موټر بم برید وشو چې لامل یې ملکی او نظامی وګړو ته مرګ ژوبله وختي ده فرحت دریا امر الله صلی توای طالبانو به د مجسمه ورانه کړه ته د کابل فرهنګ ورانوي په کابل ښار کې د پارک سینما د ورانولو پر سن اندرې پاریدلې دي د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي د ولسمشر لومړي مرستیال د ورانولو پر ځای ودانول وکړي د غنو خبرګونونو ترڅنګ د هیواد وتلي سندرغړي پر حد دریام د ولسمشر لومړي مرستیال غوښتي چې د پارک سینما د ورانولو پر ځای د هغه ورغوي جو بایدن هم له افغانستان نه د خپل ځواکونو د ایستلو پلوی دی د امریکا ولسمشری د ټاکنو ګټونکي نومان جو بایدن ویلي چې له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي او د امریکا اوږدې جګړې به پای ته ورسوي د فورین افیرز په نوم نشریه وایي جو بایدن مخکې په خپله مقاله کې لیکلي چې امریکا به د نړیوالو ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزې ته ادامه ورکوي خو ترڅنګ به یې خپلې بې پایه جګړې هم پای ته رسوي او له افغانستان به خپل سرتیري وباسي حامد کرزی وایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو ټینګار وکړي د بایدن بریا افغانستان سیاسون حامد کرزی وایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو تمرکز وکړي د ولسي جرګې غړي وایي لومړی مرستیال او امنیتي ادارې د امنیت په تامین کې ناکام دي د ولسي جرګې غړو په کابل او نورو ولایتونو کې پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او پر امنیتي ادارو سخت نیوکې کړې دي د ولسي جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال ویل چې امنیتي میثاق او د حکومت ورته نور پلانونه بې معنا او بې ګټې دي او په هیواد کې د امنیت له راتګ سره هیڅ راز مرسته نه ده کړې لیدونکو دا د دې سات لاند خبرونه چې مو اوریدل تر بیا ښې چارې